او جی نری باران نه دی ټوکې ته غوږ شئ جناب که څوک ډېر داسې مینهوال دي جناب چې هغوی خپل ټیک ټاک باندې ورکول غواړي نو هغوی په خپل ټیک ټاک باندې هم ورکولی شي یو ساده کس وي چې په فرست ټایم باندې زو ته لاړو مطلب چړیاګر ته لاړو نو چړیاګر کې هلته هغه د ټایګر پنجرې سره ولاړو چې د ټایګر پنجرې سره ولاړو نو بس نور خلک هم ګرځېدل را ګرځېدل نو په دغه کې ناګهانه چغې شوې چې هله ټایګر سړی وخوړو ټایګر سړی خوږ کو ټایګر سړی زخمي کو نو بس چې ټول ول راغله نو په دغه کې چړیاګر مالک هم راغلو دغه ټایګر نه دی دی خو ووالو ویې ډبولو بیا ورته د خدای ظالمه دا دومره ساده سړی و او وایي تا دا مو خوړو وایي دومره ساده سړی و او تا دا مو خوړو نو هغه ټایګر ورته وایي وایي نیکه خوړی ومې نه وایي نیکه خوړو به مې نه وایي چې څوک راځي وایي دی ورته وایي چې پوې په دې پنجره کې څومره غټه پیشو بند کړې ده حاجی ارشد علي وایي چې ماله 1 نمبر کلاو کوي 1 نمبر کې جناب 1 نمبر کې واه 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 یقینو که ارشد به په 1 نمبر کې هغه رانجه پکې نه اچي کڅوړه غوندې کې او هماغه لجړومه چې ورته ویلی کېږي لجړومه دا کسې شی ورته ویلی کېږي خو د رانجو بوتل دی ورته دی زه داسې بو وایو جی 1 نمبر باندې خو ارشد علي جناب کلین بولډ بل جناب په کمنټس د لارې خپل نمبر ویلی شئ چې په کمنټس کې تاسو د 1 نه واخله تر 15 پورې یو نمبر کولاولی شئ او په دغه نمبر کې جناب ګپ شپ دی ټوکې ټکاري دي اور نه جناب نه 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 زه به تر هغې پورې ټوکې ټکارې کوم که نه جناب ټوکې هم پکې ښې دي چې جی د کمنټس د لارې ټوکن نمبر کولاولی شي ما سره 1 نه واخله 15 پورې ټوکن شته دی ګورو جناب چې د چا چا پکې سوځي د چا چا پکې سوځي نو بالکل جی ارشد بھائی جناب درغللو جناب یو لایک زموږ د طرف نه هم اور اوس هم کیسه اسانه کړې ده سر جی زما پکې 5 نمبر اکرام الدین غوږ شوه ته ښه 5 نمبر باندې اکرام الدین په 5 نمبر باندې چاټۍ وته دا چاټۍ او جی په 5 نمبر باندې چاټۍ وته چاټۍ نو جناب دا نمبر ځان سره نوٹ کوم 1 اور 5 اور بل پکې جناب حماد رازق ایوان 4 نمبر زمانه جی 4 نمبر باندې ګورم اور گپ ملک ارشد بھائی وای جی ځان سره 4 نمبر هم 8 کم په 4 نمبر کې ګورم جناب چې سوتی دي اوهو حماد رازق ایوان دا راته ووایه جناب چې نن د غرمې ډوډۍ دې خوړلې ده که نه پهله راته دا جواب راکړه په کمنټس کې بیا درته وایم ښه که نه حماد بھائی جواب راته راکړئ بیا درته وایم چې په 4 نمبر کې دې څه وتي دي او ارشد بھائی وایي چې زه دا نه منم هغه یارانې دوستانې حوالې سره پروګرام دی جناب اور وایي دا دروغ دي چې دوستي هسې دوکه ده دا دروغ دي چې دوستي هسې دوکه ده او یار له یاره قربانېږي خو چې یار وي هغه یو دوه ملګري جناب روان که نه یو دوه ملګري چېرته په ځنګل کې روان چې په ځنګل کې روان نو دوی له مخې له ازمری راووتو ازمری چې ولې راووتو نو دا یو ملګری هوښیار او دا یو ډېر زیات ساده و که نه نو د مخې سره د هوښیار ملګري مخې سره خاورې راواغېستې او د ازمري له یې په دې سترګو کې ورویشتې او د بل ملګري ته یې وایي تخته نو هغه خو ساده و نو هغه ورته وایي زه ولې تختم وایي په سترګو کې خو له خاورې تا واچولې حاجي ارشد بھائی وایي چې زه دا نه منم نه جناب نمبر تاسو خوښ کړی دی تاسو به منئ هغه د چا خبره جناب وایي دا خو د نصیب خبره ده څوک د چا یادېږي نه او څوک د چا هېرېږي نه 4 نمبر جناب په 4 نمبر کې ما سره سړه ډوډۍ وتې ده څه شی را سره وتې دي ایله بیله سړه ډوډۍ را سره وتې ده اور په 4 نمبر هغه یو سړی احمد رازق دا ټوکه تا ته ډالۍ د نمبر سره به زه ټوکم ډالۍ کوم ښه نمبر سره به درته ټوکه هم ډالۍ کوم داسې چل شوی یو هلک و چې ته خیرات ته تللی چې خیرات ته تللی نو واپس رالو مور ته وی وایي مورې وایي نن مې داسې خیرات خوړلی دی داسې خیرات که نه وایي دا دومره ډېره ډوډۍ مې پکې وخوړه چې راتلی هم نه شومه او کله به مې یو دیوال نیولو او کله به مې بل دیوال نیولو کله به مې یو دیوال نیو او کله به مې بل دیوال نیو او کور ته راورسېدم هغه مور یې ورته رکشه مرداره وایي تا به څه ډوډۍ خوړلې او وایي تا به څه خیرات خوړلې وایي پلار دې خدای وبخه وایي چې د کم خیرات له بند تلو که نه نو د هغه خیرات نه بیا په کټ کې راوړه وایي دا دومره ډوډۍ بیا خوړه
کول جناب خیست رحمان بھائی جناب ډېرې ډېرې مننه زموږ یو ډېر زیات ښکلی ملګری صدر صاحب په خیر راغلی ستړي مشئ جي هرکلی در دعا یو الله هم بریالي لره اور بصیر سهیل سلام قبول کا د اټلی نه بصیر بھائی څنګه ښې جوړې برابر هلکه بیټ اوس به مې چې په بیټلي کې نه په ایټالیا کې زما کزنز هم دي اور کېدای شي تاسو هغې سره ملاقات شوي وي یا نه وي شوي عصمت الله افریدي حاجي اور نه یو ټوکه راته وکړه د ټوکو څه کمی نشته دی سلمان سره دا ته څه وی وروره او چې ټوکې ښې ډېرې ډېرې ښه خو د ټولو نه لنډه ټوکه دا ده که نه جناب هغه یو دغه نه دی هغه یو سړی غلا لوړېدلی و که نه چې غلا لوړېدلی نو بس د کور مالک وي خو نوې غلا شروع کړې د کور مالک وي خو نو هغه مالک چې څنګه دی وکتو نو به ده ورسره غر وال په ګیټ ورسره بار ووتو هغه مالک هم ورپسې منډې والې ها په آخر کې مړه دا غل به ترې لږ تېز شو دا مالک ورپسې نور هم تېز شو بیا به یې شاته وکتل بیا به دې غل منډه کړل بیا به تېز شو په آخر کې دا غل چې کله ښه ستړی شو د مخې ورته راواړه ورته ودرېدو او دا تشي داسې ونیول نو هغه مالک چې وررسېدو نو دی ورته وایي د خدای ظالمه دې نه مخکې چې تا غل په سترګو نه دی کتلی که څنګه جی حماد رازق ایوان اور دا نه دا رښتیا دي ښه که نه وروره سلمان نن زړه خفه دی جناب الله دې نه کړي چې ستاسو زړه خفه شي داسې ټوکه راته وکړه چې خندانه شین شم ورته ښه جي خندانه شین شي ورته نو دې کې جناب بالکل ټوکې در واخله درغلی ښه بلم د دغه والا ټوکه واخله د سخر خواښې والا یادې د غل والا یادې د دې نه علاوه د ښځو والا یادې چې د غل والا ټوکه در واخله هغه یو سړی ډېر زیات یرندوکی و که نه ډېر زیات به یېرېدلو نو یو ورځ ورکره غله راوړېده چې غله راوړېده نو ښځې وله هسې څنګلور کې یو سړی یو غله راوړېدلي دي که نه به ده د کس ته ځان ویده کو بس یېرېدو نو بیا ورته هغه ښځه وایي چې و سړیه فریج یې ویوړو و سړیه دی ویوړل و سړیه هغه ویوړل مړه خو ټول سامان یې دې ویوړو که نه به دې چې ته ګرمي و په کارپېټ باندې پراته وو که نه لاندې په کالین باندې یا په کارپېټ باندې پراته وو نو چې سهار شو نو هغه ښځې چغې سورې جوړې کړې چې موږ بېګا غلان راغلي دي او دا چلو هغه چلو هر څه یې ویوړل نو په دغه کې یو بوډۍ ښځه ولاړه وه د ګاونډیانو کې نو هغې ورته وایي بیا وایي ستاسو په کمره کې خو هم هغه کالین پروت دی کالین خو یې دننه نه دی وړی نو دغه سړی ورته وایي په کالین باندې خو ازمری پروت و ازمری وایي کالین بیا څنګه وړی جی ټوکن راته وایي ټوکن نمبر راته بالکل ورسره وایي فضل رحمان شلمانی وایي چې زما دپاره 10 نمبر کلاو کوي نو جناب ورغلم د 10 نمبر طرف ته قدم اخلم جی په 10 نمبر کې ستاسو څه ودري پته ته شته د کباړ جورابې دې وتي دي او هغه هم هغه سورۍ پوندې والا اوهو ډېر ښه قسمت دی ګورې ښه مخې ته را روان جمع دی او خلک به مبارکۍ نه درځي جناب هغه کباړ والا جورابې دې وتې او واه واجي مبارک شه مبارکه بصیر بھائی وی جناب بصیر بھائی د ایټالیا اور بصیر سہیل وی چې زما دپاره نمبر 3 بصیر هسې نه چې شین شي اول خو د شین پورې ټوکه واوره زما یو ډېره زیاته مشهوره ټوکه ده تاسو به اورېدلې هم وي یاسر افغان جناب سلام څنګه بالکل جناب بالکل A1 یاسر بھائی خوشحاله اوسئ آی تھنک چې یاسر فرام جرمني او چې دا زموږ ډېر خوږ ملګری د دې ځای اور د دې ډېره خوږه ملګرتیا وه زموږ سره ما به ورته د کریم بوټ 85 وې دته ما به ورته د کریم بوټ 85 وې داسې تک سور غوندې کې دی که نه هغه دا سبزي نه ده دا سبزۍ کې دا الوګان او ټماټر او مرچکې دا درې وړه یو ځای ناست وي که نه نو دا ټماټر ورته وایي چې ما دله یو د الو ته لګیا دی چې ما دله یو پړق درکو نو نه چې ما دله څنګه مې په خاورو کې خړ پړ کړی د الو ته یې وایي څنګه مې وغربولې په دې خاورو کې مې داسې خړ پړ کړی که نه نو بالکل جي راځئ خو سایډ ته کښېنئ وایي څنګه په خاورو کې مې خړ پړ کړی نو دا ټماټر ورته وایي دې ټماټر ته الو لګیا دی الو ورته وایي زه خو دې خړ پړ کړم خو تاله خو مې چې یو پړق درکو که نه سم مې تک سور کړې وایي سم مې تک سور کړې نو په دغه کې ورته هغه مرچکې وایي ظالمانو وایي زه خو هم د خندا نه شین کړم بس کوي که نه جی جار شم درنا ژوندی اوسي اور قربان بصیر بھائی دعاګانې کوي جناب ډېر په لنډو کې به انشاءالله سلمان افریدي مینه جان افریدي هم تاسو سره په یورپ کې وي د خیره سره دعاګانې راته کوئ جی اور ښې ډېرې ډېرې راته کوئ
حاجی 3 نمبر مې یاد کړو. په 3 نمبر کې که تاسو خیال کړئ که نه په دې خرو باندې مخکې خښتې چلولې، نو دا خو د سرمن به خرابېده نو د خرو دبره به یې کتې کېښوستې کتې، نو په 3 نمبر کې وروره ستا د خرو کتې وتې دي. مبارک دی شه. آی حاجي اور دومره ډېر میلمانه راغلل. آها جناب بل څوک راغللو، بلال خان سلمان بلال خان د دوبۍ نه. جی بلال خان څنګه اور خوشحاله اوسئ، عزتمند شي او بریالی شي جناب. کمنټس هم رانه نه شي تښتېدی ښه که نه. جی یاسر خان سلمان رور، جی سلمان رور بیا دې پکې څه لیکلي دي. سلمان نور رحمان یما د دیر نه اور هغه صدیق در سره پروګرام لا ولې نه راځي اور زما 7 نمبر. حاجی نور رحمان اور 7 نمبر خو درته اول کولاو که ما په 7 نمبر کې ګورم جناب چې څه شی دي ما سره. آی حاجي په 7 نمبر کې ایله بیله ستا طبخې وتې دی ټول جناب، ایله بیله تک تور طبخې دي وتو. سړی لږ ښه نمبر خوښ کړي نو. और बिलाल वही चाहिए सरजीत सिंह बिल्कुल A1 फिट फाट फाइन शाइन और खुशाला खुशाला और बसीर सुहेल जरूर वलीना जमुंग दरसरा दुआगानी दी आई जी बिल्कुल इंशाल्लाह डीर पलंडो के आरजे मीने जान अफरीदी और आरजे सलमान अफरीदी तासर बवी पे यूरोप के खु सिर्फ जनाब यो विजिट बलगा वो द खैर सर वापसी बवी व्या और दरजम में इंशाल्लाह इटालिए तक हां जी बसीर सुहेल सलमान एमो किस्मत आए हाय ادا سي چل شوی و خلکو به ویل کنه چې شوکت درش بیا د لیلا درکت بدا پر خلکو خبرې مشورې کړې وي چاوي چې سخي برار کړی او چاوي چې په ونه پیری تړلې او چا چې شي نو موږ په داسې لري یو کس مشور شوی و نو چې دا چې تر ویچا شوی و کنه نو د خرم رډیر وو نو شي په غش پامن ویچا شوی شاسي خلینا ودی چې خلای امړه د خرو کاته خو مزاړې دي او چې خخ کول چې سبیر ویچا ته چې خرو مې سه نوې کاته وي چې سبیر ویچا شو کنه سه خبره مشوره نور حقیقت نه نه خبره مشوره شوی چې سبیر ویچا شو چې ټول کولې خره کاته ډاکو کنه نو ته اوس پیری خلک به تاوی هغه بل ملګری خبره وکړه جناب چې صدیق در سره اول ناراضي یاسر 5 نمبر کولو شوی دی قربان بل نمبر په خوخوي اور 7 نمبر هم کولو شوی دی لو یو لالا الفت افریدی جناب ته خیب یې ښه کنه 7 نه 8 پورې جناب زموږ پروګرام دی او هغه کې تاسو غیب یې نو موست ویلکم هر کلا راشي جناب اور کې جناب آی ول ټرای مای بیسټ زموږ د مینځان یو ټور لګیدل او یاسر وی چې 8 نمبر اوکې جناب 8 نمبر کې یم 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 یو ناوی چې واده شوه که نه نو هغې ځان سره پیشو بچی وړی و پیشو یې ځان سره وړې وه نو ډېره زیاته هغه ناوی هغې سره عادت ونه خاوند به وي چې خلک ځان سره سامانونه راوړي زما ناوی ایله بیله ځان سره پیشو راوړې ده نو هغه خاوند به کله یو خواته پیشو ویوړه چې دی به راتلو هغه به دنه مخکې راغلی وه کور ته کله به یې بل خوا ویوړه کله به یې بل خوا ویوړه نو یو ورځ داسې چلو شو چې ده ورته د کار نه چوټي وکړه موټر یې سټارټ کو پیشو یې پکې په ګاډي کې کېنولو ښه لارې ویوړه تور ماسخوتن شو ښځې ته یې کال وکړو وایي ښځې څنګه هغه ښځه ورته وایي چېرته تلې هغه ورته وایي بس ته ما پرېږده خو دا راته وایي چې پیشو ده راغلې ده او که نه ده راغلې هغه ښځه ورته وایي پیشو خو وختي راغلې ده نو دی ورته وایي که نه دی ورته وایي هغه پیشو له لږ ټلیفون ورکوي زه غلط شوی یم لار رانه غلطه شوې ده یاسر افغان ډېر مننه طبخې زما د طرف صدیق شو او خو زما 5 نمبر شو نه جناب 5 نمبر کولو شوی دی یاسر افغان ډېر مننه سلمان پروګرام په فیسبوک باندې لایو دی اور کا ریډیو دواړو جناب دواړو باندې لایو دی هم اورېدی کېږي بلکې جناب په دواړو باندې ښه خو ستاسو نه لرې دی چې کوم بلکې چې د افغانستان پروګرام دی حاجي فدا خان سلوا ګل پکې یاد کا فدا خان ډېر مننه او فدا خان ستاسو د والد صاحب یو کیسه درته کومه خپلو مینهوالو ته د فدا به جناب بټخیلې دي بټخیلې کې جناب ډېر ښکلی عزت یې زموږ کړی دی ډېر درانه خلک ډېر عزتناک خلک ډېر مهمان نواز خلک داسې چل شوی و د فدا والد صاحب موږ ته یو کیسه کوله پخوا یو کس لا داسې اچانک ویزه راله که نه چې اچانک وله ویزه راله نو بس تور ماسخوتن و هغه چې زه ایرپورټ ته ځان رسوم پاسپورټ هر څه به ټول خپل خپلوان را جمع شي خو پخوا به دا بیجلیانې نه وي که نه نو بس ټول راغلي وو مالدار او غریبانان ټول راغلي وو یو لم غاړه ورکوه چې ښه نه بخښنه کوه بل لم غاړه ورکوه چې ښه نه بخښنه کوه وایي په دغه کې هغه یو کس سره خر و تور خر نه یا لوړ غوندې کې وایي هغه ورسره وایي د خر مالک له هم غاړه ورکړه چې ښه نه بخښنه کوه یا خر سره جغت هغه د مالک سره جغت هغه خر هم ولاړ وایي توره تیاره و ماسخوتن ټایم و وایي هغه خر له هم غاړه ورکړه چې وروره ښه نه بخښنه کوه او هغه سړی ورته چې خدای دې غر کړه نه څه ښه نه بخښنه غواړي Hope everything goes well exactly جناب Radio King Amir Tanha
یو ډېر ښکلی کوکو غوندې کې هلک دی چې زموږ ډېر خوږ ملګری دی چې الله دې ډېر عمر ورکړي.